بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو په سکرین باندې تاسو ته یو ویډیو ښکاري په کم کې چې حسنین دی ورسره ډسټریک اډیشنل سیشن جج چې کوم دی د ډسټریک جیل تیمرګرې هغې د قیدیانو سره د اختر په ورځ باندې ملاقات کو نو هغو له یې څه پیسې ورکړي دي نو په دې کې چې کوم دی هغه حسنین هم شامل دی. هغه تاسو کتلی شئ په سکرین باندې چې کوم اډیشنل سیشن جج چې دی هغه حسنین ته کمې پیسې چې دي هغه ورته حواله کړي. حسنین چې کوم دی هغه پکې تاسو کتلی شئ دا دی ناست دی یعنی د اختر کوم ورځ چې د ټوپۍ لګولې ده ډېر زیات لکه موږ به دا وایو چې خفه پې هم شوم ځکه ظلم او زیاتی هم کړی دی خو لکه اوس چې هغه په کوم حالات کې ناست دی لکه کم کمنټس چې ورته ملګرو کړي وو هغو پې هم ډېر زیات د خفګان اظهار کړی و. یعنی یو انسان هغه دونه پوه نه شي د هغه نه چې کومه غلطي وشي نو اوس هغې بیا کوم سزا چې ده هغه د دې دا وخت روانه ده. تاسو هغه کتلی شئ د دې کم بشتري مشتري هغه هم لګېدلي دي هغه هم تاسو ته په نظر راځي. د تیمرګرې جیل دی په هغې کې چې کوم دی سیشن جج چې کوم دی هغه څه پیسې تقسیمولې د اختر په ورځ نو حسنین ته چې دی هغه پکې هم پیسې ورکړي تاسو ته هغه په سکرین باندې ښکاري. بل زمونږ کم معلومات چې کړي دي زمونږ د معلوماتو تر مخه په جیل کې چې هغه دی نو یو ټینشني شانتي جوړ شوی دی ډېر زیات ټینشن ورسره جوړ شوی دی ځکه که تاسو وګورئ چې په خپل پلار باندې یو سړی ډز وکړي نو خامخا به دا اوس دا سوچ خو به کوي که نه چې ما کومه غلطي کړې ده بلکې په خپل مور مې ډز کړی دی د مور کوم خپی چې ده هغه اوس کار نه کوي نو که دا سوچونه دې ته رایادېږي نو د ده په زړه باندې به هغه اخر تیریږي څه. نو کومه نوې ویډیو چې راغلی وه تاسو ته دا وخت په سکرین باندې ښکاري د تیمرګرې د جیل چې کوم اډیشنل سیشن جج چې دی هغه چې کومې پیسې د اختر په ورځ تقسیمولې نو حسنین له یې پکې هم پیسې ورکړلي نو ویډیو چا کړې ده په ټیک ټاک باندې ډېره زیاته چلېدلو موږ غوښتل تاسو سره هغه هم معلومات شریک کړو چې دا وخت د حسنین کوم نوې ویډیو او تصویر چې ده په جیل کې هغه تاسو کتلی شئ کوم کمره کوم بارک چې دی هغه هم په ویډیو کې ښکاري. دغه ویډیو تاسو سره هم شریک کړله انشاءالله بله ویډیو کې به ملاویږو د لوی الله په امان.